السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ به نن د وینډوز 10 او درېمه ویډیو د نن ورځ په دې باندې په پرسونالایزیشن باندې غږیږو. کله چې تاسو په ډیسکټاپ باندې رائټ کلیک وکړئ پرسونالایز ته راسئ، په چپ سایډ کې په دې مینوګانو باندې نن غږیږو چې د څه لپاره څنګه کارول کیږي. کولای شئ پرسونالایز د کمپیوټر د وینډوز 10 له سیټینګ څخه هم راولئ. کله چې له کیبورډ څخه وینډوز آی پریس کړئ د شارټکټ طریقه ده، کولای شئ چې هغه ځای څخه هم دا راولئ وینډوز آی. دا وګورئ ملګرو، دغه ځای څخه کولای شئ تاسې پرسونالایزیشن ته راسئ. بل کله چې په سٹارټ مینو باندې کلیک وکړئ له دې ځای څخه هم کولای شئ چې پرسونالایزیشن پیدا کړئ. نو په دې باندې کلیک کوو. لومړی برخه چې دلته سره ده هغه بیک ګراوند ده. کله چې تاسو د ډیسکټاپ لپاره څه ډول بیک ګراوند انتخابوئ دا وګورئ. دا ما سره اوس فلحال ساده بیک ګراوند ده. نو دې لپاره تاسو کولی شئ یو عکس هم دلته اضافه کړئ. دلته درې آپشن موجود دي، یو سلایډ کالر ده، پکچر ده او سلایډ شو ده. موږ لومړی پکچر غواړو چې په ډیسکټاپ باندې یو عکس ولګو. نو دغه تصویر زه ورته انتخابوم. کولی شئ له دې براوز څخه هم راوړئ او له دې ځای څخه هم کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. نو ما چې دا انتخاب کړ کولی شم دلته ورته یو شکل انتخاب کړم. ګور تاسو چې دلته راسئ دا فول سکرین ونیو دې تصویر صحیح ده، البته دا فیټ دلته ډول یې ګوره ښه چوز ا فیټ فیل ده. کله چې زه دا فیټ انتخاب کوم دا موږ ته دغه ځای کې هم ښیي دا سکرین مکمل سکرین نه ده نیولې. نو په تصویر په مینځ کې دا وګورئ په دې شکل موږ ته. نو دلته دا څه ډول غواړئ چې دا تصویر په بیک ګراوند باندې راسي دا راته واضح کوي. او سټریچ د په دې ځای کې دلته ښیي هم. نو ضرورت نشته چې بار بار ډیسکټاپ ته راسو. ټایل په شکل ده چې یو عکس په څو برخو باندې راته ویشي په دې قسم باندې. نو بل چې په دې کې کوم آپشن ده هغه سنټر ده چې یو وخت درته منځ ته راوړي، او بل چې د سپین ده. زه خپله ماته دلته فټ انتخابوم په دې شکل سره به دا ماته راسي. دغه د پکچر په ډیسکټاپ باندې پکچر راوستلو طریقه وله. بل په دې ځای کې موږ سلایډ سولید کالر د بیک ګراوند لپاره یو رنګ انتخابوو چې په کوم رنګ کې زموږ د ډیسکټاپ وي. دغه ته کولی شئ کسټم رنګ په خپله خوښه یو رنګ ورته انتخابولی شئ، دلته جوړولی شئ مشترک رنګو څخه. نو دلته ورته زه دغه رنګ انتخابوم. دا ګورئ دلته ما سره د ډیسکټاپ بیک ګراوند چینج شو، کالر شو خاص په دې شکل سره. اوس دا خو موږ ډیسکټاپ ته کالر ورکړ. بل راځو په دې کې موږ کولی شو سلایډ شو په شکل. کله چې تاسو به دا لیدلي وي کله چې ډیسکټاپ باندې عکسونه لګېدلي وي، مختلف قسمه عکسونه لګېدلي وي، نو هغه دغسې کولی شئ براوز لارې راسئ، دلته یو فولډر ورته انتخاب کړئ په دې شکل سره. نو هغه تصویرونه به د وخت په اساس سره چینج کېږي. کله چې برق سره وصلې یا بدون له دې چې برق سره وصلې هغه به د سلایډ په شکل سره تېرېږي. کله چې تاسو پاور پوینټ ډیزاین کوئ نو هغه چې کله تاسو شو کوئ نو هغه سلایډونو ته وخت ورکړی د وخت په اساس هغه تېرېږي. دلته هم همغه کار اجرا کېږي، د سلایډ په شکل باندې تېرېږي. براوز څخه کولی شئ یو فولډر ورته انتخاب کړئ او دلته هغه ته شو شي. بل دلته وخت ورکولی چې څومره وخت بعد دغه عکس تېر شي صحیح ده. بل شفل او سلایډ شو ده بیټري سره مثال. دغه بیا موږ په هغه کې وایو په کنټرول پنل کې هلته نور ځینې آپشن هم ورسره راځي. بل دلته چې ده هغه دغه عکس چې موږ لکه بیک ګراوند ته چې انتخابوو د شکل چې څه ډول د بیک ګراوند باندې راسي کولی شئ په دې ځای کې هم دا ورته انتخاب کړو. څو آپشن دلته هم شتون لري. او بل کالر انتخاب چې مخکې په سلایډ کالر کې موږ هم ویل سولید کالر کې البته دغه ځای کې هم موږ وویل چې کالر څنګه په ډیسکټاپ باندې لګول کېږي همغه خبره ده. نو دغه یو څو طریقې ولې چې موږ وکارولې دغه لپاره. بل راځو ملګرو دلته چې د یو کالرز خبره ده. دویم مینو چې دا آپشن چې دا زموږ سره کالر ده. کله چې تاسو وایئ د کالر رنګ ښیي صحیح ده. دلته څو آپشن کاسټم په خپله خوښه چې انتخابوو. بل ډارک ده، کله چې موږ ډارک انتخاب کړو زموږ د ټول بیک ګراوند موږ سره د تیاره شکل غوره کړي. دا یو څه وخت نیسي لوډ کې. ګورئ دا ملګرو موږ سره بیک ګراوند د تیاره سره کله چې هر وینډو خلاصوي دغسې په تیاره شکل په تاسو سره خلاصېږي صحیح ده ملګرو. نو زه دلته دا بیک ګراوند تصویر انتخابوم. دا څه داسې ګډوډ تصویر ده. دلته زه پکچر راځم او دغه تصویر زه بېرته انتخابوم صحیح ده ملګرو په دې شکل سره.
او په کالر کې زه بیکګراوند کالر دلته کې دا ګوري دا بغل کالر نه دغه کولی شي په دې ځای کې تاسو ورته انتخاب کړئ دغه ځایونو کې کولی شي چې دا سلیکټ کړئ نو زه به یو بل کالر انتخاب کوم دغه بیخي صحیح به راسي دغه کالر صحیح ده نو بل راځو که خبره کالر کې کوله کالر کې کولی شي تاسو دغه رقم ډارک او لایټ موډ انتخاب کړئ لایټ په دې شکل سره تاسو سره وینډو شکل خلاصیږي په دې شکل سره به اوسي په دې شکل سره بل دلته چې کله تاسو دلته بیا لایټ سره بیل اپشن راځي او ترانسپرنسي افیکټ ده کله چې یو دوه تصویر سر په سر وي یو د لاندې یو د لپاس وي کله چې تاسو لپاس ته د ترانسپرنسي ورکړي نو د لاندې تصویر سره تر ښکاره سي صحیح ده نو دې ته ترانسپرنسي وشي یو عکس څخه لاندې تصویر یا یو شی ښکاره سي دې ته ترانسپرنسي وایي آیا غواړئ چې دا تر سر شي یا نه نو دا آن آف کولی شئ بل چې دا کالر انتخاب ده چې دا ګوري ملګرو دغه کالر ته ګوري دا کالر کولی شي موږ له دې ځای څخه هم انتخاب کړو دغه ځای کې ګوري دغه شین کالر دا زما کرسر په تعقیب دغه ځای کې ګوري ملګرو په دې سره کولی شي دلته انتخاب کړي کالر ورته چې کوم رقم کالر دی دا واخیستل شي ورته دې لپاره دا یو څه ځنډ نیسي لوډ کوي تر څو انتخاب سي موږ اوس په اورنج لایټ کالر باندې کلیک کړی نو راځو له هغو به کته نور اپشن چې دي هغه هم موږ اپلای کړو په دې کلیک کوم تر څو دا بیا واخلي اوس ګوري دغه موږ چې کله په دې باندې کلیک وکړو موږ سره دغه رنګ یې ورته غیږ دا وګوره د وینډو دغه ټاسک بار رنګ یا دغه رنګونه موږ سره کولی شي ګور سټارټ مینو چې کلیک وکړئ دلته درته ښکاري هم سټارټ مینو دا ګوري د دې رنګ مکمل بیا تغییرېږي دلته لوډ کې ګورئ ملګرو تر څو دا رنګ چې چینج کېږي دا تاسو څخه وخت نیسي بل راځو په دې کې بل چې دا ټایټل بار دلته چک ایښی ده په دې خاطر په دغه ځای کې ګور کله چې تاسو وینډو خلاص کړئ دغه رنګ نه وینئ دغه رنګ تاسو سره څخه کېږي په دغه رنګ کې به راځي کله چې وینډو خلاصوئ صحیح ده نو هلته تیار چک ورته لګېدلی دی په دې خاطر دغه رنګ ته ونغلی که چېرې دا چک تر لرې کړو موږ چې کله وینډو خلاصوو نو ټایټل بار به ورسره رنګ نه اخلي صحیح دا وګورئ اوس ټایټل بار ورسره رنګ نه اخلي خو د دې د باډي بارډر نه ګور دا رنګ لري دلته کله چې البته یو وینډو خلاصوئ تاسې نو دلته کولی شئ چک آن کړئ بل دا خو کله چې تاسې لایټ موډ انتخاب کړئ بیا دا رقم هغه ورسره دلته که چېرته زه ډارک انتخاب کوم شاید هغه جلا اپشن ورسره راسي د ډارک موډ په انتخابولو سره زموږ د بیکګراوند چې دا د کالر دا تیاره حالت ته چینج کېږي کولی شي د کاسټم په خپله خوښه هم ورته انتخاب کړي ګورئ دې سره بیا ترانسپرنسي هم لري صحیح د ملګرو دلته کولی شي چې دا آن او آف کړئ دا کولی شي همدغه کالر هم دلته شتون لري هلته هم شتون درلوده په لایټ کې کولی شي چینج یا تغییر کړي بل کاسټم ده چې په خپله خوښه ورته انتخابوئ دلته بیا همغه دوه اپشن درکړي لایټ او ډارک موډ ده چې اوس فلحال په ډارک کې ده کولی شي دا لایټ کړي ځان لپاره بل کله چې تاسو یو اپلیکیشن خلاصوئ یا ورډ ده یا مثال نوټ پیډ ده که نه دا اپلیکیشن خلاصوئ دا په کوم رقم حالات کې تاسو سره خلاص که نه کولی شي ډارک یا لایټ ورته انتخاب کړي صحیح ده دا رقم تور بیکګراوند یا شکل تغییري در سره اوس ترانسپرنسي افیکټ دلته هم شتون لري بل کولی شي هغه کالر مو چې ویل د وینډوګانو لپاره دلته هم ورته انتخابولی شئ همغه یو کار کې ګورئ دلته هم ټایټل بار ده وینډو لپاره وینډو او د بارډر لپاره ده دلته بل چې دا لاک سکرین ده کله چې تاسو په کمپیوټر باندې لاک لګوئ نو تاسو کله چې کوډ داخلوئ په دغه ځای کې تاسو یو تصویر
چېرته غواړئ ولګوئ نو کولی شئ چې تصویر هم ولګوئ. صحیح ده. نو کله چې تاسو د دې ځای څخه کولی شئ چې موږ سلایډ شو هلته وویل چې کله چې سلایډ شو تاسو دلته انتخابوئ نو له دې ځای څخه تاسو ورته یو فولډر سلیکټ کوئ تر څو هغه فولډر عکسونه ټول د یو سلایډ په شکل کله چې کمپیوټر چالان وي هغه به تېرېږي، البته لاک سکرین په وخت کې. نو دلته یو پکچر هم ورته انتخابولی شئ، کولی چې انتخاب کړئ په دې شکل سره د یو پکچر ورته انتخابوم. او بل چې دا دلته نور کارونه هم کولی شئ، کولی چې د هوا حالات، ټایم، دا رقم سیټینګ مخته راوړئ. ګورئ دلته سکرین ټایم آوټ ده چې څومره وخت بعد دغه تصویر تېرېږي یا مثال څومره وخت بعد دغه تصویر تېر شي. کله چې دلته ورته انتخاب کړئ شي کله چې بیټرۍ سره کمپیوټر وصل وي څومره وخت آیا دا کار وکړي وي نه کړي، څومره وخت بعد تېر شي تېر نه شي که نه. دا یو څو مهمې خبرې دي پکې چې دا انشاءالله په کنټرول پنل په کلاس کې په واضح ډول هلته تشریح شوي ده. هلته نورې آپشنې هم ورسره زیاتې راغلي دي. بل چې دا سکرین سیور سیټینګ دا هم هملته موږ غواړو چې په خلاصه شکل تشریح شي. نه غواړم چې ریکارډ ډېر اوږد شي، نو په دې خاطر غواړم چې دا په راتلونکي کلاس کې په واضح ډول په جلا ویډیو کې تشریح شي، دا چې دلته نیمه تشریح شي او نیمه هلته بیا سره ورکیږو. بل تیمز د کولی شي د وینډو لپاره یو جلا ډیزاین انتخاب کړئ چې هغه تیار جوړ شوی ډیزاین د په وینډوز 10 کې کله چې تاسو کمپیوټر اپډیټ کړئ جلا تیمزونه ورسره راځي چې هغې کې هم د وینډو رنګونه چینج شوي، هم د ټایټل بار رنګ به چینج وي. په دې شکل سره تیار جوړ شوي رنګونه ته کولی شئ چې تاسې له هغه ځای څخه استفاده کوئ. بل چې د راځو په دې برخه کې داسې خاص نور څه شی نه دی چې له دې ځای څخه کولی شئ یو تیمز ورته انتخاب کړئ. دغه څو تیمز موږ سره اوس شتون لري که چېرې تاسو کمپیوټر اپډیټ کړئ نو نور تیمز به هم درسره راسي. بل دغه د بیکګراوند خبره مو وکړه، کالر ساوند ده او بل ماوس کرسر ده، داسې نور خاص شی پکې نشته. دلته کولی شئ چې ډیسکټاپ آیکن سیټینګ او های کنټراسټ سیټینګ ده. کله چې تاسو ډیسکټاپ آیکن سیټینګ ګورئ ښه دلته موږ سره څه شی دی ریسایکل بین ده او دس پی سی ده کنټرول پنل لکه نه. کولی شئ تاسو کله چې په پرسونلایز ته راسئ بیا په تیمز کې کولی شئ له دې ځای څخه هم دا راوړئ. ډیسکټاپ آیکن سیټینګ باندې به کلیک وکړئ او له دې څخه دلته چیکونه ورته که چېرته راوړئ چیک ورته ولګئ او که نه یې راوړئ کولی شئ چیک تر لرې کړئ تر څو په ډیسکټاپ باندې رانشي او له دې ځای څخه کولی شئ د دې آیکن هم چینج کړئ چې هر شکل مو خوښ کولی شئ چې انتخاب یې کړئ. نو دې کولی شئ چې دغه څو آیکن راوړئ. د سیسټم آیکن دی البته که چېرته دا ډیلیټ هم کړي دا نه ډیلیټېږي همدغه ځای څخه کولی شئ بیرته راوړئ. بل های کنټراسټ سیټینګ ده، کله چې په دې باندې تاسې کلیک وکړئ نو دغه چې کله تاسو آف آن کړئ نو دغه هم درته ډارک موډ ته چینج کړي، بیرته کولی شئ چې لایټ موډ ته چینج کړي. د دې شارټکټ چې د آلټ شفټ پرنټ سکرین بټن ده کولی شئ د شارټکټ لارې هم دا کار ترسره کړئ. صحیح ده. نو دا زه بیرته آف کوم. دغه درې آپشنې چې موږ په پرسونلایزیشن کې ته وویل چې ډېرې مهمې او اهمې منوګانې هم ولې، نو غواړو چې بیا نور په راتلونکي بله ویډیو کې د پرسونلایزیشن په بله ویډیو کې به دا په فاونټ ټاسک بار باندې غږیږو انشاءالله. وینډوز آی باندې کلیک کوم، غواړم چې سیټینګ ته راسم پرسونلایزیشن. په راتلونکي ویډیو کې موږ فاونټ کله چې تاسو غواړئ کمپیوټر ته فاونټ اضافه کړئ انسټال کړئ په دې باندې وغږیږو. سټارټ برخه ده چې دا هم مهمه برخه ده. بل چې دا ټاسک بار ده دا هم یو د کمپیوټر یو مهم آپشن یا مینو ده، کولی چې انشاءالله دا موږ په راتلونکي پرسونلایزیشن ویډیو کې دا درې واړه برخې به تشریح کوو په خلاصه شکل سره. نو که چېرته زموږ ویډیو خوښه شوي نو مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن پرېوهئ تر څو زموږ له نوي ویډیوګانو څخه چې اپلوډ کېږي پر وخت خبر شي او تاسو ته یو نوټیفیکیشن ورسیږي تر څو له ویډیو څخه خبر واوسئ. نو تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.